नाम फ्लोरेंस परसिका है, जबकि उर्दू में इसे आड़ू और पश्तो में शब्तालू कहते हैं। ये गुठली रखने वाले फलों में सबसे अहम है। इसका आबाई इलाका चीन और फारस है। ये पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात का रिवायती फसल है और इसकी पैदावार 50,000 टन से ज़्यादा होता है और 5,000 हेक्टर रकबे पर काश्त किया जाता है। ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों क्वेटा, किंदार, पेशावर और कोहिस्तान में भी काश्त किया जाता है। इसका जायका और लज्जत इंतहाई पुरकशिश है। इसकी दुनिया में 2 अक़साम हैं, जिन्हें क्लिंक और ट्रीस्टोन कहते हैं। ये पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब की पोटोहार के ठंडे इलाकों में काश्त किया जाता है। इसके स्वाद में तकरीबन 48 ज़ैली अक़साम हैं। इन्हीं में से सबसे अहम फ्लोरल किंग, ए6 और ए8 सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, जबकि दीगर अक़साम में गोल्डन गोल्ड, शाहपसंद, शीरीन भी वाफ़िर मक़दार में काश्त किया जाता है। आड़ू का सीज़न मई से शुरू होकर अक्टूबर तक होता है। इसी सीज़न में स्वाद से रोज़ाना 300 से ज़्यादा ट्रक मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। باغ دی په دې کې 8 قسمه دي. په دې کې اورنۍ قسم چې دی د الیګرین دی، هغه په دغه کې راورسي په مارچ په میاشت کې. بیا پسې ورپسې اړی دی په جون میاشت کې شروع شي. 8 قسمه دي. په دې 8 قسمونو کې بیا ډېر شي قسمونه دي. څه سنتر دی، کوټاکین دي او نور بلا شي قسمونه دي. بیا پسې دریم راورسي، بیا پسې څلورم دی. په څلورم کې 2 قسمه دي. هغې کې چې دی جیټی دی، څلورم دی. بیا پسې پنځم چې دی چیناګان ورته خلک وایي. په هغې کې هم 2 قسمه دي، 3 قسمه دي په هغې کې. په هغې کې چې دی نه یو سور پنځم نو موږ ورته دغه وایو ډوبر چینا ورته وایو. بل پکې دی سورګلی، بل پکې سورګلی دی. او ښکته خلک ورته بسره وایي، د کابل دا خلک ورته بسره وایي. او زموږ مټې خلک چې دی ورته سورګلی چینا وایي. او دا اتم دی. او دا شلتالو چې دی دا اخري قسم دی. اوس زمونږ برفواتیان چې ورته تاسو وایئ د مټې خلک وو، هغو پکې یو قسم هغه کلی جات کلی، خو هغه د دې نه 11 ورځې پس رارسي. هغې ته موږ نهم وایو. او بس دا اخري شلتالو دی. د دې نه پس چې دی بیا میوې املوکي جاپاني پل چې ورته وایي. او مڼۍ خو مڼه په سواد کې اوس ختم شوه. قسمه قسم ډکېږي. په دې کاټنو کې تاسو دغه راډولې ده، قسمه قسم پکې ډکېږي. په دې کې 2 قطیز ډکېږي، 3 قطیز ډکېږي او سنګلی ډکېږي. او هغې مختلف ریټونه وي. دا قسم مال چې دی زما چې په دې لاس کې نیولی دا په دې کې 2 قطیز کې دا لګي. دا په 700-800 روپۍ نن سبا ځي. نن سبا یې ریټ ښه دی. او دا قسم مال چې دی دې ته موږ چردانه وایو. په 3 قطیز کې ډکېږي. دا د چې 700 پورې 400 پورې ځي. دا لاهور ته دي، پېښور ته دي، کراچۍ ته، پنډۍ او دا واړه واړه دغه چې مارکېټونه دي.